سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست، د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ. زه محمدي احمدي غواړم چې د یو نوي پروګرام سره مو اشنا کړمه. ملګرو، کله کله په بټن کې داسې 3 صفرونه راسي، دا رقم 3 صفرونه راسي، نو موږ ته ورته سوچمن یو اوس په دې کې څه مشکل دی. خدای دې وکړي چې ویډیو مې له خوښۍ وړ وګرځېږي. زموږ د چینل مینوالو لیدونکو نو تاسې ویډیو وګورئ او سسټم درته کوم. دې کې 3 پروګرامه راځي، هغه 3 پروګرامه موږ ته باید چې څنګه وکړو. نو هیله ارزو لرم، خواهش لرم نو دا ویډیو اول د ملګرو سره شریکه کړئ، ګروپانو کې درسره نشر کړئ چې زموږ ته پښتانه وروڼه او پښتو ته خدمت کار ځینې واخلي. نو که چیرې تاسې زموږ سره په چینل کې نوي یاست، زموږ چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره شریک کړئ. نو چې کوم کار موږ وکړو، کوم پروګرام وکړو، هغه پروګرام د نورو وروڼو سره هم شریک شي، ځکه هر چا خپل قوم، خپل مسلمانانو او ټولو وروڼو ته په خپله ژبه کې خدمت کړی دی. موږ هم غواړو چې په پښتو کې خدمت وکړو، پښتنو ته خدمت وکړو، د خپل وطن دپاره خدمت وکړو. نو پروګرام کو ویډیو تر پای پورې وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ، ویډیو تر پای پورې وګورئ او لایک او سبسکرایب حتما وکړئ، ځکه چې موږ ته معلوم کړي څومره مینوال زموږ د چینل شته او څومره مینوال زموږ چینل تعقیبوي. نو راځو ځو د ویډیو په طرف. اول باید چې موږ څه وکړو، په انویټ کې کوم پروګرام ورته وکړو، څه وکړو او کوم څه موږ ته په لاس راوړي. اوس موږ ته یې رن بټن ورباندې ووهو، بیا صفر دغه 3 صفرونه راوړي. اوس دا سټارټ اوس ګوره انویټ سټارټ ته او دی 3 صفرونه دي. نو باید موږ په دې کې څه وکړو، کوم څه پروګرام په دې کې وکړو. بټن به بنده کړو، رابسو دلته فریکونسي به راولو. فریکونسي چې مو راوستله، اول خو د دې څه مخکې موږ ته د شمسي سیریز وګورو. دغه د بام پر سر باندې شمسي چې پرتې دي، که چیرې په انویټ کې 3 صفرونه راوړي، رن نه اخلي، موږ تاسې به دغه لاینونه چک کړو. کله کله باران ورباندې وشي نو دا شمسي یو لاین وسوځل شي، نو سیریزو لاین چې دی هغه د مځکې سره ارت شي. موږ تاسې چې هر څه رن بټن ورباندې وو، بس 3 صفرونه د انویټ په مخ راځي. نو باید د ټول له مخه اول دا سیریز وګورو او بیا چې دی هغه پروګرام وګورو. نو سیریز یې مهم دی. دغه جوړونه سوځلي دي، دغه 3 صفرونه راوړي، مځکې سره ارت یې، بیا چې دی هغه اوس دا لاینونه یې سوځلي دي. نو اوس به برابري کړو انشاءالله. که چیرې شمسۍ پر مځکه پرتې ولې، نو کله کله دا مشکل پیښ شي، هلته لاین وسوځل شي، د مځکې سره دا لاین چې دی هغه ارت واخلي او بټن دې ته نه پرېږدي چې فریکونسي مخ ته ویسي. نو اول به موږ ته د شمسۍ سیریز ګورو چې آیا برق خو هلته د مځکې سره ارت نه وي. که چیرې هغه ارت نه ولو، نو بیا به راسو دلته انویټ ته. پی آر جي بټن به و، پی آر جي مو مخکې هم درته ویلي دي. پی آر جي چې دی هغه موږ ته سیسټم ته دننه کوي. مثلا دا پی آر جي موږ ووهله، اوس دلته پی ای پروګرام ته دی موږ پرېږدي، که زموږ کار په پی ای کې و. پی صفر ته هم پرېږدي که زموږ کار په پی صفر کې و، او پی یو ته، دغسې 3 ته، 4 ته، 5 ته، 6 ته، 7 ته، 8 ته، 9 ته، آر ته او بي ته او سی ته، ډي ته او ای ته برتن. نو چې پی آر جي د دې دپاره دی، او دا نښان چې دی هغه د دې دپاره چې دا پروګرام لوړ وکښته کوي. مثلا زه لوړ ځم، په صفر کې مې کار دی، ښکته راځم، په ای کې مې کار دی، دا پی آر جي بټن بولي، دا د دې دپاره کار کوي. اوس موږ راځو اول پی ای ته. پی ای کې موږ ته باید چې کوم پروګرام وکړو، پی ای ته رالو، ډیټا انټر، دې ته ډیټا انټر وایي چې دا پروګرام ته اوس موږ دی دننه موږ ورځو، په دا پروګرام کې مو کار دی.
دننه موږ په دې کې کار کوو نو دا ته ډیټا انټر وایي. دا به ورباندې دا چې مو وویله اوس پی ای اشاریه 00 دا ورباندې ډیټا انټر کوو. نو دلته دی خپل کوډ غواړي، هر انویټ، هر بټن، هر مولد دلته دی کوډ غواړي. هغه کوډ باید چې موږ ورکوو. اوس موږ دلته کوډ ورکوو. دلته د سر 0 شوري موږ غواړو چې دې خواته یې راواړوو. نو بیا به د شیفټ بټن ورباندې ووهو. دې ته شیفټ بټن وایي. دا چې مو وویل د دې وظیفه دا ده چې دا دغه شان ته حرکت ورکوي. موږ اوس دې ته کوډ ورکوو 1 2 3 4. د دې کوډ دی 40. بیا د شیفټ بټن وو. اوس بیا شیفټ بټن وو 40. دا 0 کوو. دا یې 0. بیا د شیفټ بټن وو. بیا 2 کوو. بیا د شیفټ بټن وو 1 کوو. دا د عام انویټ د پی ای کوډ دی. ډېر انویټان شته هغه کله په دا کوډ نه خلاصیږي، هغه جلا خپل کوډونه لري. نو هغه کوډو په اړه مو ویډیو در سره شریکه کړې ده په چینل کې شته، هغه وګورئ که مو چیرې ورته ضرورت و. او کله کله داسې انویټان هم راسي په دې کوډو ګسه خلاصیږي نه. هغه انویټ چې دی هغه یو کاپي راځي او بل د انویل په نامه راځي. کاپي معنا دا 2 نمبر یو سیماټون ورپښتون دی. دا په افغانستان کې ښه شی دی، خوندور شی دی، در دې اعلی شی نه دی راغلی. ورپسې 2 نمبر کې بیا انویټ ده. په 3 نمبر کې سی ګریډ چې ورته وایي یا سی چې ورته وایي هغه انویل و، ډولفین و، دا شیان چې دی هغه سی ګریډ کې جوړ شوي دي. هغه د ای پی ای کوډ نه خلاصیږي. نو د هغه طریقه ویډیو موږ په چینل کې نشر کړې ده. نو که مو چیرې کله د داسې انویټ سره تاسې مخ شواست نو هغه ویډیو در سره وګورئ، انشاءالله څه به ځینې زده کړئ. نو اوس موږ راځو پی ای کې زموږ کار دی پی ای خلاصوو. پی ای چې مو خلاصه کړله یو وارې بیا دلته دا وګورو چې دا ولټ پر څو ولاړ دی. ګوره اوس دا پر 390 ولاړ دی. یو انجینر ته راولی دی. موږ دلته دا سپلایي ورته تړلې ده. نو باید چې دا موږ راکم کړو 200 یې کړو. اوس دی OU3 راوړي. OU3 چې راوړي نو موږ به یو وارې د ده هغه معلوم کړو چې څو ولټ را روان یې. ګوره دی 590 ولټ را روان دی. 12 شمسۍ دی. نو 12 شمسۍ چې په 590 پر تقسیم کې دی چې اوس موږ کله دغه ته راواړوئ 200 ولټ ته راواړوئ. دی خپله دلته راغلی په دستي پر 410 ولټ ودرېدی. نو OU3 یې راوړئ. نو د 590 راوړئ. موږ به دلته مثال دا وربالا کړو. اوس د OU3 ورک کړئ. نو OU3 چې ورک کړئ نو بیا موږ راځو بیا دوهمه خانه کې پی بي پروګرام ته. دا پی بي سو وربسو 4 ته. د دې سیسټم ولاړ په 110 دی. موږ یې غواړو چې راکم یې کړو چې فریکونسي مخته یوسي. دا مو ووایي. دا چې مو ووایي بس دا د دې مشکل و حل سو. اوس دا د خپل رن بټن واخیستئ، حساب یې روان سو. دا د اوس فریکونسي روانه سوله او کوم څه کار چې موږ ځینې اخلو هغه کار مو اوس سره شریک کړو. اوس به 25 فریکونسي چلیږي. دلته موږ دغه منکل ویټر ورباندې لګولی دی. اوس څه کې معلومیږي نه، لږ څه معمولي قدر سوروالي علامه به تاسې وینئ. نو برق اوس ساروختې دی او برق یې کمزوری دی. صرف معمولي قدر لږ څه سوروالی کوي، نور یې نشي کولی ځکه فریکونسي پر مخ روانه سو. دلته چې دی هغه ولټ هم څه کم دی. ولټ یې تقریبا دا دی 114-115 ولټ دی. دلته فریکونسي هم کمه ده او دا سیسټم مو د ملګرو سره شریک کړئ. حتما چینل کې که چیرې تاسې نوي یاست دا ویډیو هم شریکه کړئ، سبسکرایب یې هم کړئ او لایک یې هم کړئ، ځکه چې موږ ته معلومات وسي چې تاسې زموږ د چینل څومره مینوال یاست او څومره خلک د دې څخه استفاده اخلي. ښه ژوند ولرئ، ښې چارې. السلام علیکم.